سیل حلیمزو سلطان خیلو کې د یو اکیډمی او د کرکټ د ټورنمنټ پرانیسته وکړه. میرویس مهمند ته په راتګ د 11 سټار اکیډمی لوبغاړو ښارونه ورپه غاړه کړه او تود هرکلی یې ورته وویل. میرویس مهمند باقاعده د اکیډمی پرانیسته وکړه او لوبغاړو ته یې د هر قسمه مرستې یقین دهاني ورکړه. وروستو په سلطان آباد کې د کرکټ د ټورنمنټ پرانیسته هم چې به پکې 13 د ضلعي غټ ټیمونه حصه اخلي. په دې موقع د ټورنمنټ صدر وویل: منظور خان دی او زه د سلطان آباد کرکټ کلب صدر یم. موږ د ټینس بال کرکټ ټورنمنټ ساس کړی دی چې په دې کې به 13 ټیمان حصه اخلي. دا ټورنمنټ په پیل ځل باندې موږ په دې علاقه کې وینر ټیم له به موټرسایکل به توري انعام ورکو. دا ټورنمنټ اویس به سپانسر کړی دی او د مومندو په تاریخ کې په پیل ځل باندې سیمی فاینالیست کوارټر فاینالیست دې دپاره به انعام کېږي. اویس به دا وویل چې زه به بیسټ بالر له امپورټډ شوز به توري انعام ورکوم. د دې نه هټ کر اویس به یو بل اعلان وکړو چې هغه ویل زه به هلته د هارډ بال ټورنمنټ سازوم چې د مومندو په تاریخ کې به نه اساس شوی. دې خړې پړې خاورې له د اویس به راتګ دته موږ هرکلی وایي او د کرکټ پروموټ کولو باندې موږ شکریا ادا کوو. میرویس مهمند زیاته کړه چې په دې سیمه کې ټیلنټ موجود دی خو که دوی ته داسې موقع ورکړی شوې. زه غواړم چې د کرکټ مومندو کې خور شي او دې مومند خاوره یو ښه پلیر لکه مخکې لاړ شي. څنګه چې د خیبر له ښه پلیران دي، شاهد خان فریدي دی، نور ښه پلیران. زه غواړم چې مومندو خاوره نه یو پلیر راشي چې پاکستان نوم روشن کړي. او بل دا ټیلنټ کمی نشته په مومندو کې، خو فیسیلیټیز نشته، سهولیات نشته، ګراوند نشته، انفراستراکچر نشته د کرکټ. نو دې لپاره زما یو کوشش دی او دوی د ضلعې په سطحه د یو غټ هارډ بال د ټورنمنټ کولو د فاره